بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه ستاسو قربان نوید بهزاد د خپلې خپرونې سره تاسو سره مخاطب یم او قدرمنو نن باغچې ډیری کې د وزیر محمد صاحب او د طارق نسیم صاحب خوا کې ناست یم. وزیر محمد صاحب بلند شان تعارف تاسو سره وکړم. دوی د سنجیده شاعرۍ سره کله کله مزاحیه شاعري هم کوي او نن به هم د دې شاعري وورو، خصوصا په پښتو ادب کې په کلتور باندې د دې شاعري چې کومه ده نو هغه ډیره زیاته مشهوره ده. په سوشل میډیا باندې به تاسو کله کله ګورئ. نوید بهزاد صاحب مخکې مو ستاسو د چینل نه چې کوم کلي ولس و هغې نه د وزیر محمد صاحب شاعري نشر شوې وه او نن مرداد نیوز چې کوم ستاسو دویم چینل دی هغې باندې موږ سره د باغچې ډېرې مشهور شاعر او وزیر محمد وزیر صاحب ناست دی. ډېر ښایسته نظم لیکي، د دې سپیشلیسټ دی د نظم او د مور په موضوع باندې دی یو ډېر ښکلی نظم لیکلی و چې هغه ډېر زیات هیټ شوی و. دې نه علاوه په مزاحیه شاعرۍ کې د کلي د خادی د یو کټ په نوم باندې د دې نظم په ټول خیبر پښتونخوا کې نن سبا په سوشل میډیا باندې ډېر نوم پیدا کړی دی او نن چې کوم نظم دی موږ ته وایي نو مونږ غیر چاپیره ګورو په دې کلو کې خلکو پنجرې ایښي او دا سپین سپین کالجان چرګانې پکې هغه نه خپې والی شي نه وزرې والی شي، خو بس مړه مړه غونډه وي جی. خو پخوا زمانه کې به چې کله میلمه راغی نو په کور کې به خلکو منډې ترړې شروع کړلې او هغې دپاره به یو چرګ رانیسه. اب یو لویه تماشه وه، کله به پکې لوښي مات شو، کله به څه چلو شو. نو وزیر محمد صاحب نه نن مونږ هغه نظم اورو چې مونږ ته په ارامۍ نه هغه کورنۍ چرګ په هغې په باره کې یو نظم ووایه چې هغه چرګ به خلکو څنګه رانیسه او د هغې په یو بېل خوند او بیا د اسې که نن سبا دغه اسې سوچ کوم یم که نن سبا دغه کورنۍ چرګي که نه نو خو د رانیسلو مشکله ده. موږ دپاره مې عادت وي چې هغه دوه قدمه منډه نشي والی که نه خبره بالکل نشاده. نن سبا چې زمونږ کوم ماشومان دي تاسو هغې ته وګورئ، هغې نه هم په ارامي چرګان جوړ شوي دي. په هغې کې هغه سټیمنا هغه طاقت نشته دی کوم به چې پخوا زمانه کې په هلکانو کې او په ماشومانو په هغې کې به نو ټیک ده چې دا د غوښې هغه ضرورت پوره کېدل اسان شوي دي. خو کورني چرګ یو ځان له ټیسټ یو ځان له مزه به وه. نو زه وایم مونږ به خپل فرمایش وکړو شاعر صاحب ته، وزیر محمد صاحب ته چې خپل مینهوالو ته هغه نظم ډالېږي کوم چې دي د کورني چرګ په موضوع باندې لیکلی دی. بالکل وزیر محمد صاحب مونږ هم دغه اورېدلي چې تاسو دغه نظم لیکلی د ډېر وخت نه، خو تر اوسه پورې هغه نه ریکارډ شوی دی او نه تاسو چېرته ویلی دی. نو بس دا موقع ده، نو موږ غواړو چې دغه نظم تاسو زموږ د مینهوالو ته ډالۍ کړئ. راځئ زما د خولې واورئ کیسه زما د ژوند، راځئ زما د خولې واورئ کیسه زما د ژوند. امید دی اورېدونکي به ترې واخلي بلها خوند. چې کوم ساعت مې سترګې د ژوند پرانیستې نړۍ کې د بوسو ډک کنډالو د کندو یوه مورۍ کې په غوږ کې راته نیکې په کنډول کړلې را باندې راغونډ شورونه خویندې ټول د مور د بڼو لاندې. بیا یې راوستلو چرته چې ساتلي شو چرګانو د خاورو کوټګۍ وه یو طرف ته د دالانو. رامنډې به کړې نیکې چې به پوهه شوه په شورو ببره به پیشو ته شوه غوسې نه زموږ مورو او آزاد به سرېدلو د ژوند دغه و ګزرانو پټو کې پوساړو کې یا باړۍ کې په ډیرانو. ماښام به نیکې بند کړو چې تیاره به خورېدله چې یو به راکې کم و لی په لی به ګرځېدله. واړه مونږ سره مونږ وړو سره مشغولېدلو میرل وشو په نوم د هر ماشوم را لوېدلو. یوه ورځې په چغو شو شورو مو کړه لسان دی چې یو رانه غوجل کې شو د میخې د خپو لاندې. او خوشتې به شوې په لوښي کې نوړی زموږ دپاره اوبه وې خوراکونه هر طرف ته و بېسیاره. اوده به شو د سفر سوري لاندې به شو غلې ریګونو کې مو ځان له جوړې کړې وې ډوغلې. او خانک له د اوړو تللو په غوږو به کاڼه وو د خپلې اوړېدلو نه په شیشه باندې نه وو. څوک راغلی په اګو باندې چا وویلو بانګو
څوک اوښ وړو کارغه او په چا پېښ شو پیشو پړانګ څوک یوړو ګیدړانو څوک د سپو شولو خوراک څوک پرېوتو کوهي ته د چا هسې ختم ژواک په چا د پردو خپلو غم ښادی شولې تر سره زه پاتې شوم یوازې شو ګزران په یره و یره لو ګډ شولو اشرو او غوبلو وکړو زورو د ورځو نه یو ورځ وراغلو وار زمونږ د کورو نیټه مې برابر شوه حلالېږم اشر کې غټ کټ غړېدلمه د ټولو په نظر کې راجمه شول د چم د وړو جوړ شولو لښکرو ما تېښته کړه نیول مې اسان نه و دومره زرو هوا مې وکړه والوتمه سر ته د چوپالو را پریوتې سپیا کې لمدې وچې د دیوالو هوا مې وکړه والوتمه سر ته د چوپالو را پریوتې سپیا کې لمدې وچې د دیوالو په غولي کې مې هر طرف ته ورکړلو چکرو گزار نشم کوی ته زر یې بند کړلو پرې سرو په کور د ګاونډیانو ور داخل شوم بیتلینا په خپو خپو کې مې لوټې ورېدلې د بلینا او وار پار رانه خطا شو په کوټې شوم دننه په بند ور یې راټینګ کړم دم وتې ولتنه په ګټه د کور پسه چړوکی راته تېره شوه په ګټه د کور پسه چړوکی راته تېره شوه بابا نه د وړو زګو چاپېره ننداره شوه د یو خپې لاندې خپې د بلې خپې لاندې وزرو او بیا یې راله ژبه کړه مخو کې نه بهرو ماشوم ورسره ونیولم کلک زه د مرۍ نه چاړه په اورمیږ هېڅ نه جوړېدل مینت زاری نه په بسم الله الله اکبر شوم حلالو سرې وینې وې پړکونه مې وهل په داسې حالو بڼې یې رانه وایستلې پاک یې کړم کورو ټوکړې یې کړم هله چې لوړماس شوم په اورو او د خاورو په کټوۍ کې مې ښوروا شوله تیاره هډوکي شول تړکه سوچه غوړو کې سم د واره په منځ کې د کټونو په کټکي پروت و غلبیلو غلبیل باندې تالې کالوخانې د واړه خیلو شول پینډه اشرګندي او ډوډۍ یې کړله ماته کاسه وه د هډوکو پرته مخې د بابا ته هډوکي د څرمنې سره سره وتلېدلي ترسکون و ډېر د پاسه پې تور مرچ و دوړېدلي بیا مشر وکړو ویش په خپله خوښه په رسطو مجال که چا خفګان کولو ډېر و عقیدتو او هګۍ کورنۍ نشته اوس نه چرګې نه چرګانو خوراک د فارامو نه ډېر صحت ته د نقصانو او خوند بس د کورني چرګ اخیستلې د خوړونکو وزیر خوله کې راغللې اوبه د اورېدونکو ډیره زیاته مننه کوم تاسو وزیر محمد وزیر صاحب او تاسو همیشه هر کله چې موږ سره پروګرام ریکارډ کړی دی نو هغه کې پورا یو فلسفه یو لوی کیسه یو تاریخ پکې پروتي نو د نظم کې مونږ د چرګ د پیدایش نه واخله تر داغه تر حلالېدو پورې هضمېدو پورې هغه پورا کیسه و پای کنه او مونږ بالکل داسې بوت لکه زړې زمانه ته هغه خپل زوړ وخت اوس خو دا کیسې نشته نو تاسو ډیره زیاته مننه کوو هیله لرو چې مستقبل کې راتلونکي وختونو کې به هم تاسو نه دغه شانتي خسته نظمونه وورو ګران کتون هم دې سره خپل خبرونه سره رسو یو د نوې خبرونه سره بیا تاسو قربان نوید بهزاد تاسو سره حاضرېږم تر هغه د تاسو نه اجازه غواړم د الله په امان